د نورستان ولایت په نورګرام او منډول ولسوالیو کې ډیر ژر د برېښنا د بندونو د جوړولو د سروې چارې به پیل شي. د چارواکو په خبره د دې بندونو له جوړېدو سره به ټوله مشرقي حوزه د برېښنا له نعمته برخمنه شي او د نورستان ټولې ولسوالۍ به د روښنايي تر پوښښ لاندې راشي. لومړنی د برېښنا بند د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د کلګوش په سیمه کې موقعیت لري. دا پروژه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پیر یوه پاتې شوې او بنسټیزه پروژه ده چې د بشپړېدو په صورت کې به یې نه یوازې نورستان بلکې ټول ختیځ ولایتونه د برېښنا له کافي انرژۍ څخه برخمن شي. د نورستان والي حافظ زین العابدین په دې اړه څرګندوي. یو بند په دې نورګرام ولسوالۍ کې ده، غربي نورستان کې نورګرام ولسوالۍ کې کلګوش سیمه کې ده چې دا تقریبا چې یو ملي پروژه ده او د داود د وخت فعلان ده او دا تقریبا دومره برق تولیدوي چې ټول مشرقي ولایتونو ته کفایت کوي او دا منظوري موږ امیر المؤمنین حفظه الله نه راوړې وه او اقتصادي کمیسیون نه پاس شوه. وزارت مالیې د سورې د ډیزاین بودیجه ورته منظوره کړه او آب برق وزیر صاحب ته بله ورځ تللی وم. آب برق وزیر صاحب ویل چې زه خپله راځم او دواړه به یو ځای لاړ شو او ترتیب د کار چارې به انشاءالله شروع کو، ترتیب به روان کو ورته. سربیره پر دې د نورستان والی زیاتوي چې یو بل د برېښنا بند به د یاد ولایت په منډول ولسوالۍ کې جوړ شي. د دې بند د جوړولو لپاره هم د سروې لګښتونه منظور شوي او ډیر ژر به یې د سروې چارې عملي بڼه خپله کړي چې په ترڅ کې به یې د نورستان ګڼ شمېر ولسوالۍ د برېښنا شبکې سره وصلې شي. او دویمه بند چې ده د منډول بند ده چې هغه منګه د امیر المؤمنین حفظه الله نه امر حکم راوړی او هغه اقتصادي کمیسیون نه هغه بندم تقریبا پاس شوی. وزارت مالیې ته بودیجه وزارت مالیې ورته منظوره کړې ده او وزارت ته هدایت شوی ده چې د هغه سروې ډیزاین وکړي او هغه هم داسې پروژه ده چې انشاءالله چې هغه منډول بند جوړ شي نو غربي نورستان ټول د برق نه مستفید کیږي او خودکفا کیږي. او د سره سره منګه په هرې ولسوالۍ دپاره منګه بندونه منظور کړي دي، سروې شوې ده، تقریبا ډیزاین شوی ده ټول نورستان دپاره د هرې ولسوالۍ دپاره یو بند چې د هغې ولسوالۍ ټول وګړي ترېنه مستفید شي او خودکفا شي نو سروې ډیزاین شوی انشاءالله چې هغه به شروع شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د دغو دواړو بندونو د اساسي سروې لپاره د مرکزي حکومت له لوري 250 میلیونه افغانۍ بودیجه منظوره شوې ده. تمه کیږي چې نږدې راتلونکي کې به مسلکي او تخنیکي انجینران یاد ولایت ته ورسیږي او د کار عملي پړاوونه به پیل کړي. نو غالبا چې ما وزیر صاحب سره وکتلې، البته ډیر وخت تیر شوی ده، نو چې 250 میلیونه د سروې ډیزاین د دواړو بندونو لپاره منظوري شوي دي او بل 80 میګاواټه برق دغه د نورګرام ولسوالۍ کلګوش بند تقریبا تولیدي چې د 80 میګاواټه برق چې ټول مشرقي ته کافي کیږي او هغه د منډول بند چې کوم یو ده هغه بیا د غربي نورستان ته کافي کیږي. د نورستان اوسیدونکي د دغه سترو ملي پروژو په پلي کېدو سخت خوښ دي. هغوی باور لري چې د برېښنا د دغو بندونو په جوړېدو سره به په یاد غرني ولایت کې د اقتصادي ودې لپاره نوې دروازې پرانیستل شي، د صنعت بنسټونه به کېښودل شي او ګڼ شمېر فابریکې به جوړې شي. کامدیش او برګمټال کې دا پلانونه هم شته. همدارنګه په غربي نورستان کې حوض منډول وی تیار هاوس جوړ دی په کیلومترونو کې، باید ټول افغانستان ته هغه برېښنا ورکولی شي. صرف یو 2 درګونه لګول غواړي. همدارنګې کم یو ویاله چې ضرورت دی هغه هم ولس ایستلی دی نو هغه ته یو توجه شي. نو همدارنګې په کامدیش او برګمټال کې هم دا ستونزه شته خو جدي دې ته پاملرنه وشي. سیند د اوبه ده دا هسې بهیږي، دې نه څوک استفاده نه کوي. نو که چېرته موږ ته به دغه ساحو کې برق جوړ شي نو خلک به خودکفا شي. همدارنګې بعضې فیکټریانې لکه چې د صنعتي بعض کارونه هم پرمخ تللی شي
نو توجه ته ضرورت ده. دا ډیر مهم مسله ده ځکه چې د برق ته ټول نورستان ضرورت لري او په دې باندې زموږ ځنګلات محفوظ کیږي او امارت اسلامي مشرتابه نه موږ منندوی یو او دغه دواړه بندونه موږ ته اوس منظور کړی دی. انشاءالله کار به پیل کیږي او دا ډیر حیاتي مسله ده، منندوی یو موږ او انشاءالله دا به پیل شي، عملي شي. ډیر ښه روان دی انشاءالله. سړک اوس عمومي سړک د کونړ نه تر مرکز پارونه پورې او ډیر په چټکتیا کار روان دی انشاءالله. سړک کار ډیر جدي روان دی او زموږ طرف ته زه خو د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم، هلته هم د برګمټال مرکز نه تر اټټې پورې 22 کیلومتره سړک جوړیږي، تقریبا نیمایي کار سرته رسېدلی دی. پروژې ډیر ښه روان دی ماشاءالله، ډیر ښه تطبیقیږي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د نورستان ولایت لپاره د برېښنا د بندونو د جوړولو پروژې په رسمي توګه منظوریږي چې د دې ولایت په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې به رغنده او تاریخي رول ولوبوي.